اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږه په ولسي ادب دغه ته راغلو ټپه باندې مونږ ته ځل خبره کړې وه. تقریبا نن مونږ په سندره خبره کوو چې سندره څه ته وایي او سندره به څنګه لیکو، د سندرې څه خصوصیات او څه لوازمات دي. نو د سندرې متعلق یا د سندرو متعلق زمونږ محققین ټول په یو خوله نه دي چې یو تعریف یې وکړي او هغه تعریف جامع وي. مختلف ډلې د دې مختلف تعریفونه کوي. ځینې وایي چې ټپه، چاربیته، نیمکۍ، لوبه وغیره چې ښځې په واده خاده کې وایي د ولسي ادب په اصطلاح کې سندرې دي. یوه ډله دا تعریف کوي چې ټپه، چاربیته، لوبه، نیمکۍ وغیره چې ښځې په واده خاده کې وایي د ولسي ادب په اصطلاح کې هغې ته سندره یا سندرې ویلی شي. یو دا رایه شوه. بله ډله دا ده چې ټول شفاهي ادب سندرې دي. شفاهي ادب نه مراد چې سینه په سینه په غیر تحریري شکل کې، په غیر لیکلي شکل کې دا نسل در نسل مونږ ته رسېدلی دی. دا شفاهي ادب دی، یعنی ولسي ادب. نو هغه ټول شفاهي ادب ته ولسي سندرې وایي. درېیمه رایه چې کوم ده هغه دا ده چې نه، سندره لکه څنګه چې چاربیته، ټپه، لوبه، غزل ځان ته خپل مخصوص صنف دی، دارنګې سندره هم په ادب کې ځان ته، په ولسي ادب کې ځان ته مخصوص صنف دی. دا ځان ته خپل مخصوص صنف ګڼي او وایي چې سندره د ټپې نه پس پیدا شوې ده. ټپه اول ده په ولسي ادب کې، ورپسې سندره پیدا شوې ده. هسې خو مونږ چې هغه هر څه چې هغه د موسیقۍ په اصولو باندې اورولې یا ویلی شي هغې ته مونږ سندره وایو. هر هغه څه چې هغه د موسیقۍ په اصولو ویلی یا اورولې شي هغې ته سندره وایي. ولې نن چې هر څه د ساز سره اورېدلی او ویلی شي هغه سندرې دي. دلته کې یوه خبره ده چې پخوا او نن ولسي ادب کې هم لږ فرق شته. ولسي ادب یا شفاهي ادب ډیفینیشن دا دی، تعریف دا دی چې دا به په غیر تحریري صورت کې وي. خو نن سبا ولسي ادب هم تحریري صورت کې موږ سره روان دی راځي. دا یو چې کم تعریف دی یا دا شک پکې و یا دا شرط پکې و، دا شرط ختم شو. ځکه چې موږ سره تحریري ادب اوس ولسي ادب به باقاعده تحریري صورت کې موږ سره موجود دی. او ډېر داسې ملنګ جان باقاعده کتاب شته دی، د ګلستان بابا داسې ورپسې راځه، فدا متطهره، د دې ټولو کتابونه باقاعده چاپ دي. خو موږ به د دې تعریف داسې کوو چې هغه ولسي ادب خاص کړه چې هغه ادب که هغه په تحریري صورت کې وي که په غیر تحریري صورت کې وي، خو چې هغه د عوامو په ژبه کې وي او هغې کې عوامي سوچه ژبه استعمال شوي وي، دې ته مونږ ولسي یا شفاهي ادب وایو. ټیک شو؟ یو خو دا خبره شوه که نه. بل دا ده چې د سندرې هیت به څه وي، یعنې کړه وړه او شکل به یې څنګه وي. ټیک شو؟ سندره چې کوم ده نو دې به هیت او کړه وړه داسې وي چې دې کې به دا په بندونو مشتمل وي. دا خو تاسو ته پته ده که نه. هر بند به چې کوم دی کم از کم 3 مصرې او زیات نه زیاته 10 مصرې وي. خو چې تر کومه پورې زمونږ ستاسو تجربه ده، مونږ ویلي دي ولوستیم دي، نو عموما د 3 مصرو سندرې ډېرې موږ سره په دي 10 به هم وي، خو ډېرې کمې به وي، ډېرې زیاتې کمې به وي، د 3 مصرو به وي. ټیک شو؟ یو خو دا د مصرو په دغه شو. بل دا چې هر بند به ځان لا واضحه مطلب او مقصد لري، یعنی هر بند به واضحه مقصد وي. چې کوم بند ته لیکي نو پای بند کې بس تا هغه چې کومه خبره ته کول غواړي او پوره وي، واضحه به وي پکې، یعنی د بل بند محتاجه به نه وي. خو اندروني کیفیت به ټولې سندرې یو وي. کوم ته چې موږ تسلسل ویلی شو، اندروني کیفیت به ټولې سندرې چې کومه په څه لیکي نو هغه به یو وي، خو د هر بند به ځان ته واضحه مقصد او مدعا وي. او بله دا چې د ټیپ مصره به لري. بل شرط دا چې ټیپ مصره به لري، یو وړه مصره به هغه بار بار هغې سره دوهراویږي.
نو دې ته ټیپ مصره ویلی شي چې بار بار دوهراویږي بار بار دوهراویږي. دا د دې هیت او کړه وړه شو. دا ټیک شو. ښه دې نه پس چې کوم دی نو د دې دغه چې کوم دی خصوصیات او بسوي هغه دا چې په سندره کې د احساساتو عکاسي چې کومه ده هغه په ولسي ژبه کې کیږي. کم شاعر چې سندره لیکي د څه احساسات دننه دي او هغه د قلم په ذریعه باندې د سندرې په قالب کې بهر راویستل غواړي نو د ژبه به بالکل سوچه ولسي وي. دی به د هغه ترکیباتونه او هغه چې هغه علمي وي یا هغه محاوراتونه چې هغه علمي وي د هغې نه به ځان ساتي او بالکل سوچه عوامي ژبه به استعمالوي. جواب به بالکل د دې د موسیقۍ او ترنم دا شرط په دې کې او د دې په وجه باندې د دې هغه شهرت دی او د دې هغه مقبولیت دی. که سندره مقبوله ده نو دې کې موسیقیت او ترنم دی. د ترنم او د موسیقیت په وجه باندې سندرې ته یو مقام حاصل دی. د دې الفاظ به مترنم وي او د اظهار کې به سادگی وي. مخکې ما خبره وکړه چې موږ به بالکل ساده اظهار طریقه به اسلوب خپلو چې په دې کې موږ عالمانه طرز نگارش یا عالمانه تراکیب یا محاورات دا پکې استعمال نکړو. بالکل سوچه د عوام ژبه وي څنګه چې عوام یو بل سره خبره کوي په دغه ژبه کې موږ چې کوم د پوښ د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. سادګي به وي کې رواني به پکې وي. د فکر او د تخیل نشتوالی به وي. د فکر د تخیل سره موږ غزل لیکو نو موږ تخیل په بنیاد باندې کوو. موږ سره خامخا یو خیال یو سوچ یو فکر وي خو په سندره کې داسې ضرور دي دلته کې به بس روانه ده څه چې مخې ته ورغه یعنې د فکر او د تخیل نشوالی به په دې کې وي. نرمي او ملایمت ته د دې خاصه او خوبي ده. دا به د دې خصوصیات وي. ټیک شو. دې نه علاوه د موضوع په حواله چې موضوع په کومه ابدا کېږي نو دې لمن ډېره ارته بیرته ده او په دې کې هر قسم موضوع بیانېدی شي. یعنې د بهار او خزان نه واخله د ګلونو د خوشبوی نه واخله تر د خزان د وچو پاڼو کړسا پورې د وصال نه واخله تر د هجران پورې هر قسم موضوعات په دې کې بیانېږي. خو زیاتره دا د معامله بندۍ د عاشق د معشوقې ترمنځ د راز او د نیاز یا د مینې محبت یا د رومانټیک چې کوم هغه کیفیت وي دا کیفیت په دې کې چې کوم د اظهار د ډېر کېږي لګي. دا زه تاسو ته د مثال په تور باندې دا هیت تاسو لږ ذهن کې وساتئ که نه. دې کې موږ چونکې شاعرانو لیکل به در سړي خپل خپل سوچ دی خپل فکر دی خپل اسلوب دی خپل سټایل دی خپل موضوعات دي خو د دغه ته دغه سوچ وکړئ چې هیت به دې څنګه وي. دا یو دی زما صنم د خاپیرو کړی سنګار دی. زما صنم د خاپیرو دا لږ تاسو زه لیکمه دا صرف دا ټیپ دغه که نه. زما صنم د خاپیرو کړی سنگار دی. ټیک شو. او زړګی مې بیقرار دی. زړګی مې بیقرار دی. دا او د ټیپ مصر دی کې دا اوس غواړي دیدنونه څه شی اوس غواړي دیدنونه. زما صنم د خاپیرو کړی سنگار دی. زړګی مې بیقرار دی. اوس غواړي دیدنونه. اوس غواړي دونه ټیپ مصره ده او بار بار همدارنګې تکراریږي. ټیک شو. یو بند پکې زه وایم چې زما صنم کړی سنگار د خاپیرو دی. د حسن غږ په ټول جهان کې د خارو دی. د حسن غږ په ټول جهان کې د خارو دی. او سرکې پیزوانې اویزان په شون سرکې پیزوانې اویزان ښه په نخرو دی. او بلې په غاړه د سرو یاقوتو هار بلې په غاړه کې د سرو یاقوتو هار دی. زړګی مې بیقرار دی. اوس غواړي دیدنونه. دا یو بند شو. به ترتیب هر بند به په دې طریقه باندې مخکې ځي تر کومه پورې چې تا سره خپله موضوع مکمل نه وي یا شاعر خپل خیال مکمل کړی نه وي. یو بل مثال در کومه چې دا دی چې پولي پټي به راته ټول ښایسته کوي جانانه. پولي پټي به راته ټول ښایسته کوي جانانه. لوله به راځې جانانه. لوله به راځې. دلته کې تاسو ګورئ پولي پټي به راته ټول ښایسته کوي جانانه. یو مصره شوه لوله به راځې جانانه. دا ورپسې بل مصره لوله به راځې. دا ټیپ مصره شو. اوسه لوله به راځې. زمونږ د کلي د دامان غنم په پخېدو راغلي او د سږني کال د ودان غنم په پخېدو راغلي او ځینې غنمو کړلې زیړې لشې سرې جانانه. لوله به راځې جانانه. لوله به راځې. دا یو دوه مثالونه وو چې مونږ دغه که پکې خو مونږ بیا عموم چې کوم دی په هیت باندې به لږ ډېر زور ورکوو چې د دې به دا وي چې
په هر بند کې به کم نه کم 3 مصري وي، زیات نه زیات به 10 مصري وي او د ټیپ مصره به خامخا لري. خبره ته خیال دی دا د دې هیت دی. او باقي چې کم وزن دی هر شاید په خپل دغه باندې دی. مصره اوږدم تړلی شي، لنډ هم تړلی شي، هغه ثواب دي د هغه اختیار دی چې څنګه هغه ته برابرېږي که نه. دې نه علاوه موضوع پکې هر قسم بیانېږي چې کوم موضوع ته بیانې د موضوع قید پکې نشته دی. هر رنګ موضوع خو زیاتره پکې د رومانیت موضوع ډېره دغه کوي چې عاشق او معشوقه خپلو کې کم د راز او نیاز د مینې محبت کم معاملات وي، کم کیفیت وي، دا پکې ډېر بیانېږي. بلکې که دا ووایو چې همدې دپاره سندره جوړه شوې ده نو هم بې ځایه نه وي. ټیک شو. بل دا چې د دې تعریف نو تعریف په مونږه داسې وکړو چې هغه ولسي ادب صنف مونږ هم صنف ګڼو، ځکه چې سندره کې نن سبا د یو بله خبره هم راغلې ده چې د ولسي ادب نه علاوه په دیواني او تحریر ادب کې هم بالا سندرې لیکلې شوي دي او هغې کې د تخیل او د فکر نشتوالی نشته دی. لکه مونږ به د سایل صاحب واخلو چې هغه په کتاب کې ډېرې سندرې دي او پای کې باقاعده یوه نظریه بیان شوې ده، هغه کې تخیل او فکر دواړه شته دی. نو هغه د ولسي په ځای باندې تحریر ادب حصه ده، خو سندره ده. ته دې موجوده دور کې مونږه سندره صرف ولسي ادب پورې محدود کوونه، بلکې محدود نه راوتې ده او دې سندرې ځان ته د خپل هغه موسیقیت او ترنم په زور باندې په تحریر ادب کې هم ځان ته ځای پیدا کړی دی. تاسو ګورئ چې ته د سایل صاحب مشهوره سندره ته چې د ګلو چمکې وخاندې په شا واوړې ګل نه ورپي چپې چپې شي که نه، چې دې جهان ته د ښایست چې دنیا ته د ښایست بله دنیا راوړې ګل نه ورپي چپې چپې شي. او ما ته په اوچو شونډو ډېر کړي سوالونه په سرلیا چېرته خو زمونږ کلي ته هم راپېښه وکړه. داسې ډېرې سندرې خاص کر سایل صاحب چې لیکلي، خو په دې کې نظریه شته چونکې سایل صاحب د یو نظریې خاوند دی، د یو سوچ فکر خاوند دی، نو هغه څیز هم په دې باندې اوس نه اپلای کېږي لګوي. خو موږ به دا یو خبره وکړو چې هغه شعري صنف که هغه په ولسي زمره کې راغلو او که هغه په تحریري زمره کې راغلو او دیواني یا زمره کې راغلو، خو چې په هغې کې ژبه بالکل ساده سلیس او ولسي استعمال شوي وي، نو دې ته مونږه سندره وایو. او سندره باقاعده زما دې سره اتفاق دی، سندره باقاعده یو صنف دی. او دې نه علاوه عام ولس که چېرته نوې غزل ګلزار عالم ووایي او هغه راشي هارون باچا ووایي راشي نوم څه وایي یاره هارون باچا صاحب ډېره ښکلې سندره راغلې ده مارکېټ ته. لکه مونږ تاسو یاره پلانکي ځای کې بېګا واده و هغه پلانکي سندره ډېرې زبردستې سندرې ویلې. لکه تاسو به چېرته هم د عوامي سړي نه دا وانه اورئ چې هغه ډېر ښه غزل ویلی دی، یا هغه که چاربیته هم ویلي وي، هغه به داسې نه وي چې ډېره ښه چاربیته ویلې ده، هغه به څه وي ډېرې ښې سندرې یې ویلې. تر دغه دمه پورې خو د سندرې د تعریف ټیک راځي چې هغه ټول ولسي ادب چې د موسیقۍ سره ویلی شي، که هغه چاربیته وي، ټپه وي، لوبه وي، که نیمکۍ وي، هغه به سندرو زمره کې راځي. خو دا د عوامو تر دغه پورې ده. او یو شاعر او یو لیکوال په حیثیت باندې موږ دې دا تعریف کوو چې دا کم مونږ وکړو چې هغه صنف د شاعرۍ چې هغه بالکل په اوسوچه عوامي ژبه کې ویلی شوی وي او هیت یې داسې وي لکه کوم چې مونږ بیان کو، نو دا به سندرې وي، که دا په تحریري یا دیواني ادب کې وي یا که په ولسي او شفاهي ادب کې وي، په دوه صورتونو کې به دا سندرې وي. او که مونږ دا په ولسي ادب کې نه وي یا په شفاهي ادب کې نه وي، په تحریري او دیواني ادب کې وي، خو بیا به هم دا شرط مونږ لازم ګڼو چې هیت به برقرار ساتو او ژبه رواني سادګي دا به مونږ برقرار ساتو. او په دې کې به دا تخیل نشوالی وي نه وي، دې کې به د فکر دغه وي، پکې په دې کې به خیال وي، دې کې به یو نظریه وي، یو سوچ به پکې وي، دا به دیواني وي. او که دا نشتوالی وي د تخیل پکې، دا بیا ولسي وي. دې خبرو ته مو خیال دی. خو هغه بل دا تعریف چې یاره دا به سینه په سینه مونږ ته رارسېدو، خبره مو ختمه شو. مخکې ما عرض وکړو چې اوس ولسي ادب عموم تحریري شکل اختیار کړی دی، هغه شرط پاتې نه شو په ځای باندې. نو تر دې دمه پورې که تاسو ذهن کې د سندرې په حواله باندې څنګه هم سوال وي تاسو کولی شئ.